خبر پشتو. سلامونه وخت بخیر زموږ د 5 بجو خبري ټولګه ته ښه راغلاست. نن دونۍ د سالواغې شپږمه چې د جنوري له 25 سره برابر ده. په سر کې هم پام وکړئ څو مهمو خبرونو سره ټکو ده. د دوحې وګړي په تړاو له افغانستان سره د امریکا سلا ولسمشر غني وایي چې له دې سلا وروسته به افغانستان او امریکا د ګډو ګډو په پام کې نیولو سره یوه ګډه لارنقشه ترسیم کړي. د حکومت فشار خو پر تیر غوښتنو د جرګې ټینګار د روسیې جرګې مشر وایي چې حکومت د دې بودیجې د تصویب لپاره د اساسو نږدې کسان له دولتي دندو ګوښه کوي تر څو پر اساسو فشار راوړي. پر حکومت د مالیې د مخکني وزیر د نیوکو بهیر له مالیې وزارت څخه ګوښه شوی وزیر عبدالهادي ارغندیوال په هر کې یو شمېر کړۍ د خپل ځان پر وړاندې په چلوټو تورنوي. او آذربایجان ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سفر جواد ظریف باکو ته په خپل سفر کې وایي چې ایران د سیمې له هیوادونو سره د سولې او ټیکاو ټینګښت په موخه مرستې او همکاریو ته چمتو دی. بشپړ خبرونه. ولسمشر غني وایي چې امریکا به د دوحې د هوکړه لیک له څېړنې وروسته د افغانستان له دولت سره لازمې سلا مشورې وکړي. ښاغلی غني همداراز د کابینې په ناسته کې وایي چې له دې سلا وروسته به افغانستان او امریکا د ګډو ګټو په پام کې نیولو سره د ګډه لارنقشه ترسیم کړي. اوس مهال د دوحې بهیر له نااعلان شوي کړکېچ سره مخامخ شوی او د یوه شمېر کارپوهانو په اند دواړه لوري په دې بهیر کې د امریکا د نوې ادارې د دریځ په تمه دي. له خپل امریکایي سیال سره د هیواد د ملي امنیت د شورا د سلاکار له تلیفوني اړیکو 2 ورځې وروسته ولسمشر غني د کابینې په ناسته کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د نوي فصل د پرانستۍ خبر ورکړ. ښاغلی غني وایي امریکا به له طالبانو سره د تړون له ارزونې وروسته د افغانستان له حکومت سره د لارې د نقشې د جوړولو په اړه مشورې وکړي. یک بررسی سری قرارداد طالبان با امریکا از طرف شورای امنیت امریکا روی دست گرفته خواهد شد و بعد از او یک مشوره اساسی امرای ما به انجام خواهد گرفت تا به یک نقشه رای مشترک بر تامین منافع مشترک خود برسیم. از نگاه تمویل قانون دفاعی ایالات متحده امریکا از کنگرسش پاس شد. کمک کافی وجود داره. تر اوسه د جو بایدن د ادارې د دوه چارواکو له لوري د دوحې د هوکړې د څېړلو خبره شوې. هغوی ویلي تر اوسه نه پوهېږي چې په دغه سند کې په کومو سکالو هوکړې شوي دي، خو په ظاهره توګه دغې سکالې د سولې لړۍ له ناڅرګند وضعیت سره مخ کړي او دا لا څرګنده نه ده چې تر څېړلو وروسته به امریکا څه پرېکړه وکړي. له بله خوا په دوحه کې د افغانستان حکومت او طالبانو پلاو له څو ورځو را په دې خوا کومه ناسته نه ده کړې. طالبان تاکید دارند که قبل از اینکه در مورد نو نظام صحبت شود باید تمامی زندانی های این گروه از زندان های افغانستان رها شود و همچنان نام های سران طالبان از لیست سیاه سازمان ملل متحد حذف شود. جابجایی قدرت در آمریکا یک مقدار وقفه را در روند صلح ایجاد کرده. فعلا هم گروه طالبان و هم دولت افغانستان منتظر موضع‌گیری جدید آمریکا و دولت آمریکا هست. د افغانستان د حکومت پلاوی په دې ورځو کې په دوحه کې له یو شمېر سیاسي او مذهبي څېرو سره خبرې کوي. رئیس و یک تعداد از اعضای هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان با یوسف کالا معاون اسبق رئیس جمهور اندونزیا و رئیس علمای محمدیه دیدار داشتند. یوسف کالا ادامه خشونت در یک جامعه اسلامی را مردود شمرده. دوحې ته د حکومت د پلاوي له سفره 3 ونې تېرېږي، خو په دې موده کې دواړو لورو یوازې 2 ځله ناستې کړې چې
دغو ناستو هم کومه پایله نه لرله. طالبان تر اوسه د خبرو اترو د درولو په اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د حکومت پلاوي تر دې دمخه ویلي و چې هغوی د طالبانو چمتووالي ته په تمه دي. حکومت د 1400 مالي کال د بودیجې د رد وروسته په قانون جوړونکو فشارونه ډېر کړي دي. د ولسي جرګې مشر د دې مطلب په څرګندولو سره وایي چې حکومت د یو شمېر اساسو کسان چې د بودیجې د رد لپاره یې سور کارت پورته کړی دی له دولتي دندو لرې کړي او یو شمېر نور یې هم له دندو په ګوښه کېدو ګوښلي دي تر څو د دوی د بودیجې تصویب لپاره تر فشار لاندې راولي. حکومت د دې څرګندونو په اړه څه نه وایي، خو ولسمشر غني ټینګار لري چې د متوازن پراختیا لپاره یې په بودیجه کې سمون راوستی دی. د نږدې یوې میاشتې تېرېدو سره لا هم د 1400 مالي کال د بودیجې پر سر لانجې پر ځای دي. یو شمېر قانون جوړونکي وایي چې د ولسي جرګې د یو شمېر غړو خپلوان چې د بودیجې د تصویب مخالف وو په عقده‌يي بڼه او د بودیجې د سند د درېیمې مسودې د منلو لپاره د فشار وروړلو په موخه له دندو ګوښه شوي دي. د ولسي جرګې مشر د حمیده احمدزی ورور د روبینا جلالي میړه او لیلما حکیمي میړه هغه کسان یادوي چې په دې وروستیو کې له دندو ګوښه شوي، خو حکومت د جرګې د دې ادعا اړوند څه نه وایي. برادر خواهر ما حمیده احمدزی و شوهر خواهر ما روبینا جلالی و شوهر خواهر ما لیلما حکیمی قربانی رد بودجه شدند. حال شما و ملت افغانستان قضاوت نماید که جمهوریت همی طور است که کارت از نمایندگان و قربانی از اقاربشان. حکومت سراسر فساد به جای تمکین به صلاحیت‌های پارلمان هر روز در پی توطئه وکیلا را به شدت تحت فشار قرار دادند، به شدت. له بلې خوا د ولسي جرګې مالیې او بودیجې کمیسیون وایي چې د بودیجې د دویمې مسودې د ردېدو وروسته د مالیې وزارت له دې کمیسیون سره د بودیجې په سند کې د اصلاحاتو د راوړلو اړوند هیڅ خبرې نه دي کړي. د ولسي جرګې مشر اختیار ورکوي که حکومت د دوی غوښتنې ونه مني دا جرګه به خپله د بودیجې په سند کې بدلون راولي او تصویب به یې کړي. بعد از رد مسوده اول و دوم بودجه مسوده بودجه دوم بین مسئولین وزارت محترم مالیه و کمیسیون ملی هیچ بحث تکنیکی پیرامون بررسی مشکلات مسوده بودجه و رسیدگی به آن صورت نگرفته است که مایه نگرانی برای ما نمایندگان ملت است. این دفعه از ما شما رد نیست، فقط مطابق قانون اساسی مشکلاتی که در بودجه وجود دارد تعدیلات به وجود میاریم، تصویب میکنیم، به طرف حکومت روان میکنیم. له بلې خوا په داسې حال کې چې حکومت د قانون جوړونکو د غوښتنو اړوند غبرګون نه دی ښودلی، خو ولسمشر وایي چې د بودیجې په سند کې راغلي اصلاحات د انډول لرونکي پرمختیا لپاره دي. بار اول است در تاریخ ما که بودجه عادی را تقلیل دادیم، بودجه انکشافی را زیاد کردیم و اصلاحات را که مدد لحظات آخر وارد کردم از خاطر از است که انکشاف متوازن صورت بگیرد. د لومړي ځل لپاره ده چې د بودیجې د سند پر سر د دواړو ځواکونو ترمنځ ناندرې دومره اوږدېږي تر دې چې دا سند 2 ځلې د پارلمان له لورې رد شوی دی. اوس وبلیدل شي چې دا ستونزه به تر څو ورځو دوام ومومي. خپل ځان پر وړاندې په چلوټو تورنوي. ښاغلی غندیوال ټینګار کوي چې د کار له پیله یو شمېر کړیو په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د خپلو ګټو په خطر کې لیدلو سره په مستقیمه او یا هم په پټه د مالي وزارت په چارو کې لاسوهنه کوله، خو هغه بیا له دې کړۍ نوم نه اخلي. هغه همداراز د ګوښه کېدو په مکتوب کې د ولسمشرۍ ماڼۍ څرګندونې بې بنسټه بولي او ټینګار لري چې د خپلې کورنۍ غړی هم په دې وزارت کې نه دی ګمارلی او د خپلو چارو له پیله یې ډېری لاسته راوړنې هم لرلي دي. له مالیې وزارت څخه د عبدالهادي ارغندیوال د ګوښه کېدو د مکتوب د خپرېدو 2 ورځې وروسته ښاغلی ارغندیوال د رسنیو پر وړاندې حاضر شو. دی وایي چې د ولسمشر د ټینګار پر بنسټ یې د مالیې وزارت په ازاد د حکومت د لاسوهنې په شرط منلې وه، خو په ارګ کې یو شمېر کړی د کار له پایله په نامخامخ او یا پټه توګه د وزارت په چارو کې لاسوهنه کوله. ښاغلي ارغندیوال که څه هم له دې ډلې نوم وانخیست، خو وایي چې د کړۍ د خپلو ګټو خطر کې لویدو له کبله د په وړاندې توطیه کړې ده. حلقات خاص در ارگ در امور کاری ما همیش مداخله میکرد. به صورت مستقیم جرأتی از این نداشت که با ما کسی طرف قرار بگیره، ولی به صورت غیر مستقیم و مخفیانه مداخلات جریان داشت.
د مالیې مخکینی وزیر د ګوښه کېدو په مکتوب کې د ولسمشرۍ ماڼۍ څرګندونې بې بنسټه بولي او ټینګار لري چې په دې وزارت کې خپل خپلوان په دنده نه دي ګمارلي. د عوایدو ډیروالی، د سږ کال بودیجې لپاره د 13 میلیارده افغانیو ریزرف راټولیدل، د ګمرکاتو د چارو برېښنایي کېدل، افغانستان ته د مرستو د دوام لپاره د نړیوالې ټولنې د ژمنې ترلاسه کول او د سیالیو له لارې د کارکوونکو جذب په دې وزارت کې خپلې لاسته راوړنې یادوي. چطور وجدان سلیم میتونه ای را بپذیره که عسکر من که به خاطر دفاع من، به خاطر دفاع از این سرزمین با معاش 12,000 شب و روز در سنگرها قرار گرفته، نان خشک پیدا کرده نمیتونه و ما 18 رقم گوشت در اینجا بخورم، به این صورت وجدانا ما قبول کرده نمیتونم. له بلې خوا د ولسي جرګې مشر وایي چې حکومت عبدالهادي ارغندیوال د معجل عامل پرته له مالیې وزارت څخه ګوښه کړی دی. رئیس جمهور بدون دلیل موجه وزیر مالیه را که از طرف نمایندگان ولسی جرگه موفق به اخذ رای اعتماد شده بود برکنار و تصمیم نمایندگان مجلس را نادیده گرفته است. اما وزرای مالیه قبلی که متهم به فساد گسترده بودند بدون تعقیب قضایی با آسانی از کشور خارج می شوند. خپل پارلمان د پارلمان محترم رئیس ته او اعضا ته بیرته دغه کوم اعتماد چې ما دوی کړی دي بیرته ورته سپارم. د عوایدو په راټولولو کې ځنډ، مدیریتي کمزورتیا، نامعیاري ګمارنې او د ولسمشر له سپارښتنو سرغړونه له مالیې وزارت څخه د عبدالهادي ارغندیوال د ګوښه کېدو لپاره د ولسمشرۍ ماڼۍ لاملونه دي. دا د افغانستان د کابینې دویم وزیر دی چې په تېرې یوې میاشت کې د ولسمشرۍ ماڼۍ له لورې له دندې ګوښه کېږي. او اوس هم لنډه دمه لرو. بیا هم ښه راغلاست. د مزار شریف له سب سټیشن سره د ترکمنستان د برېښنا له نښلېدو سره له دې وروسته به د بلخ لګښتي انرژۍ ټینګه شي. د برېښنا پازوال وایي چې له ترکمنستان هېواد سره د برېښنا 1 کیلوواټ برېښنا بیه 3.5 سنټه لاسلیک شوې او د ازبکستان برېښنا به هم په بشپړه توګه کابل ته ځانګړې شوې ده. په همدې حال کې د بلخ یو شمېر اوسیدونکي بیا د برېښنا د بیې د کمېدو او یو شان کېدو غوښتنه کوي او احتیا ورکوي چې که چیرې دې غوښتنې ته پاملرنه ونه شي خپل هغه غوښتنې ته به دوام ورکړي. د برېښنا د انرژۍ له کموالي او دوامداره پرت شویو وروسته بالاخره د ترکمنستان برېښنا د مزار شریف له سب سټیشن سره ونښلېده. د بلخ د برېښنا شرکت وایي چې له دې ګام سره د بلخ ولایتونو د برېښنا د ستونزو حل ترڅنګ د ازبکستان برېښنا په بشپړه توګه د کابل شبکو ته هم ورزیاته شوې ده. د دې ادارې چارواکي همدارنګه ټینګار کوي چې د هر کیلوواټ برېښنا د تولید تړون له ترکمنستان سره د 3.5 سنټو لپاره شوی او د مزار شریف سب سټیشن دمګړۍ له ترکمنستان څخه اوه میگاوات برېښنا ترلاسه کوي. تقریبا تا حدود 85 میگاوات 87 میگاوات انرژی گرفتیم و میتونیم بیشتر هم بگیریم. مثلا دیلین ما میشه تا 300 میگاوات انرژی مورد ضرورت خود جذب کنیم. البته قراردادی که با وا شده تقریبا در حدود 3.5 سنت است. د مزار شریف سب سټیشن سره د ترکمنستان د برېښنا له نښلېدو سره هممهاله د دې ولایت اوسیدونکي د برېښنا د بیې د ټیټېدو او یو ډول کېدو غوښتونکي دي. خواست ما با همون قوتش باقی است و او را تعقیب میکنیم تا که به مقصد اصلی مرام که مردم ما نیاز دارن که باید قیمت برق پایین بیاد ما این مبارزه را ادامه میدیم تا که بخیر به پیروزی برسیم. مرحله دوم کارزارهای ما شروع میشه که ما دید و دید با رئیس برق داشته باشیم، با والی صاحب داشته باشیم. رئیس شورا به ما یک هفته وقت داده بود تا وصل شود. بعد از او دنبال میکنیم قضیه را اگر اینا از راههای خوب و ساده یک کار حل نکردن باز ما حرکت‌های گسترده اعتراضی و مدنی خود خواهد داشت. په همدې حال کې د برېښنا اداره وایي په ټول هیواد کې د برېښنا د بیې د یو ډول کېدو د طرحې پر سر کار روان دی او د دې طرحې پلي کېدو سره به د برېښنا په بیه کې هم توپیرونه له منځه ولاړ شي. د افغانستان برېښنا شرکت تلاش ایره داره که تا در شروع سال جدید هجری شمسی قیمت‌های برق یکسان سازی شود، یعنی در یک حداقل در 3 کاتگوری در کل افغانستان باشه و ضمناً قیمت برق و ماهوارسازی بل
کاملا از طرف برشنا قابل تایید است و کارهای بسیار شدید از طرف برشنا انجام شد و بعد از تاییدیه انشاءالله که این ما تطبیق خواهم کرد. سر از این پروسه هم کار جریان دارد. سر موضوع تعرفه یکسانسازی این هم بیشترین فرصت مشکل حل شود و بتونه که تشویشی که مردم بلخ داره و امیدی که دارن و امیدش برآورده شد. له دې ټولو سره د برېښنا د بیې د ټیټېدو لپاره د بلخ د اوسیدونکو د غوښتنې څخه د 3 کلونو په تېرېدو د برېښنا چارواکو په وار سره د دې ستونزې د هوارۍ ژمنه کړې، خو تر اوسه دا ژمنې نه دي پلي شوي او بلخیان لا هم د 1 کیلو واټ برېښنا د لګښت په بدل کې شاوخوا 6 افغانۍ ورکوي، هغه څه چې د نورو ولایتونو په پرتله 2 برابره لوړ دی. او د سیګار نوې موندنې ښیي چې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د ځانګړو مسافرینو د تلو په سیمه کې د پیسو شمیرلو دستګاه نشته او ځانګړي مسافرین د جدي پلټنې پرته تېرېږي. سیګار په دې گزارش کې له افغانستان څخه بهر ته د پیسو د قاچاق اړوند اندېښنه ښودلې او ویل دي چې نفوذ لرونکي څېرې او همداشان د ولسمشر ته نږدې څېرې مهمه مسافرین بلل کېږي او په هوایي ډګر کې د پیسو له ثبت څخه معاف دي. د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر پازوال بیا د سیګار دا راپور ردوي. په افغانستان کې د پیسو د قاچاق په اړه د سیګار اندېښنې تازه په تازه سیګار راپور ورکړی چې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د پیسو د څېړلو د دستګاو نشتون او د مسافرو سمه نه پلټنه هغه سکاله ده چې له افغانستان څخه د باندې د پیسو د قاچاق په اړه اندېښنې ډېرې کړې دي. طبق قانون حکومت مکلف است که به گوشه های تاریک این اتهامات جواب ارائه نماید که تا معلوم شد چه کسانی دارای آمه را چپاول و دزدی می نمایند. سیګار ویلي یو شمېر نفوذ لرونکي څېرې لوړپوړي امنیتي چارواکي او ولسمشر ته نږدې کسان هغه مهم مسافر بلل کېږي چې پیسې د سفر پر مهال نه ثبت کېږي. شدیداً با مخالف هستم که پولای از این ملت بیچاره که از هر کجایی در اینجا میآید دوباره در جیبای افراد خاص از این کشور بیرون میشه. طیاره های بدون لوگو، بدون نشان، فهمیده شود مربوط به کدام کشور و کدام شرکت است. در حالتی در میدان هوایی کابل به زمین می نشینند و پرواز می کنند، میرن و می آیند به طور مکرر. خو د سیګار راپور په بله برخه کې ټینګار شوی چې عادي مسافر بیا د ځانګړو مسافرو پر خلاف له 5 یا هم 6 پلټن ځایونو تیریږي. سیګار ټینګار کړی چې د کابل په هوایي ډګر کې په معموله توګه د پیسو د شمیرونو له دستګاو د پیسو د لیږد پر مهال ګټنه نه کیږي. سره له دې چې د دغه دستګاو له نصبولو څخه یوه لسیزه تیریږي خو لا هم له اینټرنټ سره نښلول شوي نه دي. 65% از پولی که به خارج از کشور منتقل میشه از جمله جریانات مالی غیر مشروع هست که از طریق سرحدات رسمی و غیر رسمی افغانستان در اثر فساد و ارتباطات سیاسی صورت میگیره. خارج شدن پول از افغانستان به هر شیوه و شکل که باشه مخالف منافع ملی افغانستان، مانع توسعه و پیشرفت و سرمایه گذاری ها شده میتونه. خوشبختانه در راستای مبارزه با چنین پدیده ها تعهد حکومت قابل لمس است. خو د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر بیا د سیګار دغه راپور به بنسټه بولي. تمام مسافرینی که در افغانستان خارج از افغانستان میشن، زمانی که از کابل میخوان که به خارج سفر کنن، از 5 چک پوینت اینا عبور میکنن که دقیقاً چک پوینت اول شناسایی میکنه این شخص کی است، اگر شخص VIP باشه و یا VVIP باشه. در دې مخه په 2015 کال کې د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس په یو راپور کې راغلی و چې په یو کال کې له افغانستان څخه 4.5 میلیونه ډالر قاچاق شوي چې د دغه پیسو ډېرې برخه د مخدره توکو له لارې ترلاسه شوې وې. زموږ د مهال خبر ټولګه همدومره له پامونه څخه بانه سبا د هوا حالت به مې هم همکار وړاندې کړي. ښې شوې ولرئ. کابل مرین د تودوخې لوړه درجه تر ټیټۍ -8.
مزار شریف المرین د تودوخې لوړه درجه لاس ټیټی منفي 2. هرات المرین د تودوخې لوړه درجه لاس ټیټی منفي 6. جلال آباد المرین د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټی 15. بامیان المرین د تودوخې لوړه درجه منفي 2 ټیټی منفي 18. کندوز المرین د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټی منفي 3. کندهار المرین د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټی منفي 2. غزنی المرین د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټی منفي 14. میمنه المرین د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټی منفي 3. د بدخشان فیض آباد نیمروز د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټی منفي 8. اسلام آباد المرین د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټی 3. نوی ډیلی المرین د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټی 15. تاشکند المرین د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټی منفي 4. دوشنبه المرین د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټی منفي 8. تهران نیمروز د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټی 2. دوبی نیمروز د تودوخې لوړه درجه 4 ټیټی 19. استانبول نیمروز د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټی 6. مسکو ورځ د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټی منفي 1. بیجینګ ورځ د تودوخې لوړه درجه 7 ټیټی 15. او همداشان اشقابات المرین د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټی منفي 2 اټکل شوی.